کله مو دا سوچ کړی چې ځمکه څنګه رامنځته شوې؟ څه ډول زموږ سیاره د ګرمۍ او سوځېدو او خاورو له حالت څخه داسې یوه شادابه او د ژوند ځای ته بدله شوه؟ خو موږ دا باید ووایو چې ځمکه یوه معجزه ده چې د هغې رامنځته کېدو کیسه یوه په زړه پورې سفر دی. خو تاسو کیدای شي ووایئ چې دا یوازې د فزیک او کیمیا بدلونونه دي، خو نه، بلکې ځمکه یوه د کائناتو له سترو رازونو څخه ده. که تاسې له ځمکې نه د دې کیسې په اړه پوښتنه وکړئ، نو ځواب به یې ستاسو لپاره حیرانوونکی او جالب وي. راځئ چې د ځمکې د جوړېدو لومړي ګام ته ورشو. کله چې ځمکه د 4.5 میلیاردو کلونو مخکې جوړېده، دا هیڅ داسې نه وه لکه څنګه چې اوس موږ یې ګورو. خو په یاد مو وي چې ځمکه 4.5 میلیارده کاله مخکې پیدا شوې ده. په اول کې ځمکه د سوځېدونکو ګازونو، دوړو او ډبرو څخه ډکه یوه سیاره وه. کله چې زموږ سیاره په لومړي ځل رامنځته شوه، دې یوه ګرمه او سوځېدونکې سطحه درلوده. په دې وخت کې ځمکه یو داسې ځای و چې که څوک په دې ځای کې ودرېدلی وای، نو په څو ثانیو کې به ختم کېدو. د دې ګرمۍ سره سره د ځمکې په فضا کې هر څه خورا اغېزمن و. خو وروسته بیا څه وشول؟ نو باید ځمکه یخه شوې وای تر څو زموږ ژوند پکې وکړو. د ځمکې د جوړېدو وروسته دې ته اړتیا وه چې لږ لږ یخه یا سړه شي څو د ژوند لپاره شرایط برابر شي. د ځمکې سطحه د یو وخت لپاره سوځېدونکې وه، خو د وخت په تېرېدو سره یخه شوه او اوبه پیدا شوې. خو بیا د ځمکې په سطحه هغه لومړني سمندرونه جوړ شول چې په حقیقت کې د ژوند د پیل ځای و. دا سمندرونه اوبه یو ډول غټ تالاب ته ورته وې، خو د دې سمندرونو وروسته ژوند خپل پیل وکړ. ملګرو، تاسو پوهیږئ چې په ځمکه کې لومړی ژوندي موجودات څوک وو؟ زه به درته ووایم، هغه بکتریاوې وې. هو، کله چې سمندرونه او اوبه پراخه شوې، هغه وخت د لومړني شکلو لپاره فضا برابره شوه. لومړني ژوندي موجودات چې په ټوله نړۍ کې د ژوند یوه ساده نمونه وه، بکتریا وه. دا بکتریا لومړني څیزونه وو چې د ځمکې په اوبو کې ژوند پیل کړ. دا ژوندونه ډېر ساده وو، خو همدا ساده بکتریا د ځمکې د ژوند د پراختیا لومړنۍ نقطه وه. خو بیا څه وشول؟ نور ژوند څنګه پرمختګ وکړ؟ او پیچلي موجودات څنګه پیدا شول؟ لکه څنګه چې بکتریا پرمختګ وکړ، نور ژوند هم پیل شو. د میلیونونو کالو په تېرېدو سره دې ساده بکتریا پیچلي موجودات جوړ کړل. همدا ډول ژوند د سمندري څارویو، نباتاتو او نورو موجوداتو په جوړولو کې بدلونونه راوستل. که تاسو د ځمکې په تېرو وختونو کې سفر کړی وای، نو به مو یوازې بکتریا او ساده موجودات لیدل. خو لږ لږه دغه ساده موجودات پیچلي شول. په همدې وخت کې د ځمکې د هوا او د ژوند د پراختیا لپاره شرایط هره ورځ بدلېدل. د ځمکې سطحه او غرونه څنګه پیدا شول؟
صبر وکړه، دا هم درته وایم. د ځمکې د سطحې ټوټې ټوټې شوې. دا ټوټې ټوټې اوس د ځمکې د سطحې د جوړولو او بدلون لامل شو. د دې ټوټو حرکتونه غرونه جوړ کړل او ځمکه یې داسې بدله کړه چې اوس د ځنګلونو، سمندرو او غرونو پراخه سیمه لرله. البته د غرونو د پیدایښت په اړه به بېله ویډیو جوړه کړو. که غواړئ چې پوه شئ نو دا چینل تعقیب کړئ. ځمکه داسې سیاره شوه چې د ژوند د پراختیا لپاره د ټولو شرایطو ته برابره وه. د دې غرونو جوړولو د ځمکې د سطحې د جوړولو یوه مهمه برخه وه، ځکه چې دغه غرونه د ځمکې پر ډول بدلونونه راوړل. خو ملګرو، څه به پېښ شي که موږ دا ځمکه له لاسه ورکړو؟ د ځمکې رامنځته کېدل یوه معجزه ده. د دې سیارې ټول سیستمونه، د اوبو، دورې، هوا، د اټموسفیر توازن او د ژوند د پراختیا شرایط داسې جوړ شوي چې موږ نشو پوهېدلی. ځمکه نه یوازې زموږ لپاره یو ساده ځای دی، بلکې موږ ته یوه ټولیزه معجزه ده چې پکې ژوند کول ممکن دي. که ځمکه په یوه ورځ خپل توازن له لاسه ورکړي نو ټول ژوند به له ګواښ سره مخ شي. د ځمکې اوسنی ژوند زموږ یو مسؤلیت دی. ځمکه اوس د ژوند یوه ډېره ګټوره او مهمه سیاره ده. د دې پر سطحه موږ د اوبو، ځنګلونو، غرونو او د ژوند بېلابېلو شکلونو شاهدان یو. خو دا ټول نعمتونه موږ ته یوازې راکړل شوي دي او زموږ وظیفه ده چې له دې نعمتونو څخه سمه ګټه واخلو او د ځمکې ساتنه وکړو. د ځمکې د رامنځته کېدو سفر داسې یوه کیسه ده چې حیرانوونکې، معجزه او زړه راښکونکې ده. هر ګام، هر بدلون چې د ځمکې په جوړښت کې راغی، د ژوند د پراختیا یوه نوې دوره پیل کړه. موږ اوس د دې شاندارې سیارې پر سطحه ژوند کوو او باید دې ته ارزښت ورکړو. زموږ سیاره یوازې یوه ساده سیاره نه ده، بلکې د کائناتو یوه معجزه ده چې موږ ته په دې کې ژوند کولو فرصت ورکړل شوی دی.